سید سلیمان اشنا څنګه له بیرغ سره ډیره جالبه مرکه کړې ده. دغه مرکې کې څه ویلي دي، څه پوښتنې کړي دي او څه ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. دغه ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په دغه ټولو خبرو باندې خبر شئ. سید سلیمان اشنا په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي د بیرغ سره فرضي مرکه. اشنا وویل تاسو ولې سپین نه یاست؟ ملي بیرغ وویل زه پخوا هم سپین وم خو د زمانو تړاکونو اړ ایستم چې 18 ځلې خپل رنګ بدل کړم. اشنا وایي 18 ځلې؟ ملي بیرغ وایي هو لږ تر لږه 18 ځلې. کله چې د 1900مه پیړۍ وروستیو کې انګریزانو د دریم ځل دپاره زما په خاوره تیری وکړ، په ولس مې توره تیاره راغله. د افغانستان هغه ویاړلی ولس یې په خپله خاوره کې اسیر او بندي کړ چې لومړی ځل یې په 1838 او 1843 کې په هلمند کې د انګریز یرغل مات کړی و. ما د غم نه تورې جامې واغوستلې، خپل رنګ مې تک تور کړ، خو محراب او کعبه مې په خپل زړه کې سپینه وساتله. بیا کله چې زما زړور ولس او بچیو په 1919 کې د ټولې خاورې د کور او بهر مسایلو کې خپلواکي اعلان کړه، خوشحاله شوم او د خوشحالۍ کالي مې واغوستل. زما کالي 3 رنګه شول. محراب او منبر مې د غنمو په خوشو کې وساتل او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې په سر ولیکله. اشنا بیا وایي 3 رنګه دې ولې وساتل؟ ملي بیرغ وویل تور مې ځکه پر ځان پرېښوده چې هر نوی نسل په دې پوه شي چې پلرونو او نیکونو یې د بهرني یرغل محرومه سیاسي او اجتماعي دوره تېره کړې ده. سور مې ځکه ورزیات کړ چې زما زړورو بچیو د بهرني یرغل په وړاندې د وینې په بدل کې د خپل ولس او خاورې ازادۍ حفظ کړه. زرغون مې ځکه ورزیات کړ چې تر مطلقه خپلواکۍ وروسته زما ولس د یوه مترقي هوسا او آباد افغانستان پر لور ګامونه اوچت کړي. اشنا ترې اوس مهمه پوښتنه وکړه چې وایي مګر دا څوک دي چې بیا دې سپینه وي؟ ملي بیرغ ورته وایي دا د هماغه انګریز لاسپوڅي دي چې پیړۍ پخوا یې راپسې هندیان، پنجابیان او د لوی هندوستان نور بیچاره ولسونه رالیږل او جنګول، خو چې 3 ځله یې ماته وخوړه بیا یې په ډېر چل ول په خپل قلمرو کې زما ګیر پاتې مظلوم او محروم ولسونه تېر ایستل او د خپل پلار او نیکه د کور ورانولو ته یې راولېږل. اشنا بیا ترې پوښتنه کړې ده ته څنګه پوهېږې چې ستا خپل بچي یې تېر ایستلی دي؟ ملي بیرغ ورته وویل دا ځکه پوهېږم چې دوی ډېر ساده او نالوستي دي. دوی به د خپلو تورو فکرونو په څېر په نیمه شپه کې د 100,000 روپیو په بدل کې مکتب ته اور اچولو. زما ملي تاسیسات به یې په بمونو الوزول، بندونو ته به یې ماینونه ښخول، سړکونه به یې ورانول، د برق پایې به یې ورانولې، د ولس امنیتي پوستې او قرارګاهګانې به یې وسوځولې. دا هر څه ما ځکه لیدل چې زه به د هر مکتب، جومات، تعمیر، بندونو او پوستو پر سر جګه غاړه ولاړ وم. دوی اوس لوس کړم، د ټولو سیالانو په مخ کې په رڼا ورځ له غاړو درولې یم او زما د ولس هماغه تاریخي دښمن یې خوشحاله کړی دی چې د دې نالوستو او سادهګانو پلرونو او ولسونو په میړانه ورسره جنګ وکړ او زما پرده یې کوله. ملي او جهاني عزت یې راته ساتلی و. اشنا بیا پوښتنه کړې ده چې نو دوی ولې په خپل ملي ویاړ او عزت نه پوهیږي؟ ملي بیرغ ورته په ځواب کې وایي چې دوی ملامت نه دي، دا خبره څو دلیلونه لري. کله چې ما د ویاړ او عزت 3 رنګه جامې اغوستلې هماغه وخت د دوی 3 بې وجدانه پلرونو د پیسو او مقام په جنون کې د دښمن لمن ته ورغلل. خپل بچیان هم په هماغه غلامه روحیه وروزل او د خپلې خاورې د ورانۍ او بربادۍ دپاره د دښمن بم او بارود شول. بله ډله زما د حاکمیت هغه مفسد او غله چارواکي و چې بیت المال یې غلا کړ او د ولس د خدمت پر ځای څو محدود خاینان پنډ شول او د ملت حق یې وخوړه. له دې امله ډېر پلرونه او میندې بېوسه شو او خپل ګلالي ماشومان یې په دې هیله چې ماشومان په نظم اړه او دین زده کړي هغو مدرسو ته لاړل چې دښمن پکې د انسان ضد، بشریت ضد او قرآن ضد اعمال ورښودل. دا ماشومان لا زلمي کې وو چې د شهوت په قوت کې یې د جنت په حورو او شرابو نشه کړل او د خپلو خویندو میندو او تنکیو ورونو په وژنه، شکنجه او زنداني کولو یې لاس پورې کړ. اشنا په اخره کې دا پوښتنه کوي چې فکر کوئ دوی به یوه ورځ په دې حقیقت پوه شي؟ ملي بیرغ ورته وایي فکر نه کوم که ټول یې دا حقیقت درک کړي، خو د الهي رحم او علم زیات دی. که خدای ورحمیږي او دوی ته د نیکۍ هدایت وکړي شاید ډېر ژر د خپل میړني ولس او خپلواک هېواد پر ضد د دښمن فریب او چال باندې پوه شي. دوی د حقیقت په پوهېدلو شاید لومړی په خپله د دښمن شوم پلانونه شنډ کړي او د ملي یووالي دپاره ما بیرته د خپلې تاریخي کلا په برجونو ورپوي او که هدایت ورته ونه شو شاید د زړور ولس د صبر کاسه ډکه شي او دوی داسې ذلیله کړي چې نور هیڅکله زما طرف ته پورته هم ونه ګوري.
له تاسو مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. تاسو زموږ د چینل د نورو ویډیوګانو لپاره حتما سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. ویډیوګانې مو هم لایک کړئ.